متحده عربي امارات او افغانستان سره پر بشري مرستو خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د اماراتو د ولسمشر سلاکار افغانستان سره پر بشري مرستو خبرې کړې دي. د اماراتو دولتي اژانس خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن او په ابوظبي کې د اروپایي ټولنې سفیر د متحده عربي اماراتو د ولسمشر سلاکار ډاکټر انور ګرګاش سره لیدلي دي. سرچینې زیاته کړې ده په دې لیدنه کې دوی د افغانستان پر وروستیو حالاتو د بشري بحران پر وړاندې پر مبارزې او پر یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې ناسته کې د اماراتو لخوا افغانستان سره د بشري روغتیا او یو شمېر نورو برخو کې د شویو مرستو یادونه وشوه. د اماراتو د ولسمشر سلاکار په افغانستان کې د ثبات او بشري مرستو په برخه کې له سیمه ییزو او نړیوالو همکارانو سره یوځای پر دوامداره هڅو ټینګار کړی ده. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت مسؤلیت ملګرو ملتونو ته ورګرځي. د افغانستان اسلامي امارت مرکزي ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین ذبیح الله مجاهد هغه ادعاوې رد کړي چې ګواکې په افغانستان کې بشري حقوقونه ضایع کیږي. نوموړي زیاته کړې که د تیر کال همدغه شپې له روان کال سره پرتله شي نو جوته به شي چې د بشري حقوقونه هغه وخت ضایع کېدل چې پر کورونو بمونه غورځول کېدل. خو سږ کال د خلکو امنیت تامین ده. مجاهد څرګنده کړې چې په هیواد کې له 20 کلنې جګړې وروسته د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز کړی ده او په خبره په اقتصادي برخه کې هم هڅې پیل شوي دي چې د خلکو ژوند ښه شي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د ګیلو نیوکو پر ځای د افغانانو لاسنیوی وکړي. مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت ملګرو ملتونو ته ورګرځي ځکه چې امریکا د افغانستان شتمني کنګل کړې ده او ملګرو ملتونو څنګه چې لازمه ده د یادو پیسو د آزادولو لپاره یې هڅه نه ده کړې.